هسې ناستې موبایل استعمالوي دا یو حدیث ضرور د سره واوره او د سره شیر کا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله مؤذن اذان کوي او وایي چې الله اکبر او ته د مؤذن اذان واوري او ته هم په جواب کې ورته وایي چې الله اکبر، چې کله بیا دی وایي الله اکبر الله اکبر ته هم په جواب کې ورته وایي چې الله اکبر الله اکبر، بیا مؤذن وایي چې اشهد ان لا اله الا الله ته هم په جواب کې ورته وایي چې اشهد ان لا اله الا الله، بیا مؤذن وایي چې اشهد ان محمد رسول الله ته هم په جواب کې ورته وایي چې اشهد ان محمد رسول الله، بیا مؤذن وایي حي على الصلاه ته هم په جواب کې ورته وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله، بیا وایي که حي على الفلاح ته په جواب کې ورته وایي چې لا حول ولا قوه الا بالله، بیا مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر ته په جواب کې ورته وایي چې الله اکبر الله اکبر، مؤذن وایي لا اله الا الله ته هم وایي چې لا اله الا الله. چې کله د دې مؤذن د اذان جواب ته په دا طریقه ولره ورکې بیا به څه وسي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دخل الجنه دا کس به جنت ته داخل سي، دا کس به جنت ته داخل سي. څومره ښایسته حدیث دی. اذانونه کیږي مون موبایلونه لګولي یو بل ته خبرې سره کوو، حالانکه د اذان په وخت کې بالکل خاموش سو او د اذان جواب ولر ورکو، د اذان جواب ولر ورکول دا سنت طریقه ده. او بیا چې کم څوک اذان جواب ولر ورکي رسول الله فرمایي چې دخل الجنه دا کس جنت ته داخل سو. نو دومره ښایسته حدیث چې نن تاسو واورئ ضرور د سره شیر کړئ چې عام مسلمانانو ته ورسیږي، هغه پر دې باندې عمل وکړي چې کم څوک ساده شیر کېدو د پوجي پر دې حدیث باندې عمل شروع کړي، هغه ته څومره ثواب الله ورله ورکوي تا ته هم دومره ثواب چې دی هغه الله درله درکوي. نو دا حدیث ضرور د سره شیر کړئ، خپل هم پر دې باندې عمل وکړئ، بل چاته هم ورسوئ.